د هر قسم لا ټینشن ډیپریشن غم خوف د دینه د حفاظت لپاره یو عمل یو وظیفه را تخمه په دې حواله سره ډیر شي کسان ته پوسوم کې جما ته ډیر زیات ډیپریشن نه د دنیا نه مایوس شي او په دنیا کې راته سخ قرآن ښکاریږي بلکې په دې دنیا باندې بوج جوړ شي او ځان راته په دې دنیا باندې بوج ښکاریږي او د دنیا راته بوج ښکاریږي ډیر شي کسان داسې دي چې هغه دې حد تورسي بعض العیاذ بالله چې هغه خپل د ژوندۍ خاتمه دې حد راشي الله حضرت زمونږ ټول حفاظت وکړي. لیکن د دې وظیفې نه مخکې ته زه څو خبرې کول غواړم. یاد وساتئ ډیپریشن ټینشن دا ولې راځي د دې وجوهات څه دي. ظاهره خبره ده چې کله یو بیماری راځي کنه دا غي څه وجه وي د دې چې کوم وجوهات دي په لنډو الفاظو کې زه تاسو سمجھاو کوم نو هغه دغه دي چې موږ څه غواړو نو موږ دا وی چې الله رب العزت هغه څوک دی چې موږ څه غواړو یعنی العیاذ بالله موږ دا غواړو چې الله رب زمونږ تابع شي حالانکه دا سینه د پکار چې موږ ځان د الله رب تابع نو چیرې موږ ډیپریشن ته نشو. په اسانه الفاظو کې مې دا خبره سمجھاوګله. اوس مثال طور پر ډېر شي خلک داسې دي چې هغه اوس مثال طور پر یو کس داسې دی چې هغه دا د دې وجه نه ډیپریشن وشي چې هغه سره خو کور وي هر څه سره لیکن دا غواړي چې زما سره غټه بنگله وي زما سره گاډي وي زما سره چې کوم دې فلا سہولت وي حالانکه الله رب عزت چې سور کړلی کنه دا غټ نعمت دی او الله رب عزت فرمایي چې زتا ز به اضافه کوم په نعمتونو کې نور اضافه کوم دا غي لپاره شرط ده چې لئن شکرتم لازیدنکم ته زما په دې نعمتونو باندې شکر ادا کا زما به کې مزید اضافه وکم. لیکن یو سړی داسې لري چې هغه چې کوم الله رب عزت کوم نعمت ورکړل غي تاړو د سره هغه نعمت نه وي بلکې هغه مخې ته ګوري چې یار فلانه سړی سره خود مرغټ کور لري دومره بنگلا دا د سکوټي دی دغه شاته چې کوم دی گاډي دی پروتوکول له نو یاد وساتئ چې کله انسان خپل چې کوم نعمت ته غي ته نه ګوري بلکې مخې ته نور خلکو ته ګوري نو داسې انسان به د الله رب شکر نه ادا کوي او چې شکر نه ادا کوي نو الله رب فرمایي ولئن کفرتم ان عذاب لشدید چې کوم سړی زمانہ شکرې کوي نو بیا زما عذاب هم ډېر سخت نو بیا داسې انسان سګي د احساس کم تری شکار شي او کې بیا آهسته آهسته د ډیپریشن تلاړ شي د مایوس شي د دنیا زګه چې د چې کوم د چې کوم خواهشات دي هغه خواهشات چې کوم دي هغه د دا غواړي چې الله رب العزت بالله زماده د خواهشات تابع شي چې زه سواړم هغه وشو نو یاد وساتئ دنیا چې کوم دا دنیا دا د خواهشات زینت ده او دنیا کې کچره ته یو خواهش پوره کین او سل منور ولاړی تاسو او چې سل پوره کین او سل زر منور ولاړی دنیا چې کوم دی کنه دا د خواهشاتو پوره کولو زه نه ده دا چې څومره په غټه غټو او دوه باندې خلک ناشته زه قسم خورم په یقین د سره ما چې تاسو دونه ته پوسو کوي تاسو به سره دوسره د دنیا هر نعمت موجود دی د دوی چې کوم خواهشات دغه پوره شو لیکن تاسو دونه ته پوسو کوي دوه نورم دا غنه ډبل اضافي چې کوم د خواهشات وي. اوس مثال طور پر دا غټ چې سیاستدانان دي دوسر دومره محل چې دومره روان نسلونه چې کوم دي کنه کغه صرف ناس خالی خوري ایا شانه کې نو بیا هم د دوه عمل نشه ختمې دي د هغې نه باوجود هم دوه چې کوم دي سګي کرپشن کې لګیا دي کرپشن کې لګیا دي مل چې کوم دي خوري لګیا دي نو د انسان چې کوم حرس ته خواهشات هغه د دنیا کې نشي پوره کېدي ځکه پیاران خلک وي چې په دنیا کې رب چاهي زندگی تیرا کا او په جنت کې بیا په جنت کې بیا من چاهي زندگی تیرا نو د خواهشاتو پوره کول زه چې کوم دی بیا جنت ته الته کې بیا سب سړک راځي هغه پوره کیږي دغه شانتي اوس مثال طور پر یو کس داسې دی هغه اوس دا وی چې یار زما د فلانا جنې سره نکاح وشو د دې لپاره هغه دا کوشش کوي چې دا جنې چې کوم دی ما حاصل کړي حالانکه الله حبیب داغه په قسمت کې هغه نه لګي او دغه وجم کې دیشي ځکه چې الله حبیب چې کوم فیصله وي باغې کې خیر وي ډېر شي داسې واقعیات موږ په خپل د سترګو لیدل چې د عشق او معشوقي واده شوی یعنی د عشق اور د محبت په وجه باندې یو جنې یو لک په یو بل باندې شوري دومره غټ قسمونه وخوړل چې منګه جګم دې یو بل سره زمګه ژوند بوي او داسې هغه سي غټ غټ د وادي د واده نه بعد د هغه ژوندۍ د حد رسیدل چې طلاق یې غست نو داغي وجه سوي چې هغه چې کوم ظاهري دغه هغه د قتلی هغه وختي تور چې کوم هغه عشق ته هغه جذبات دغه د قتلی لیکن روان وخت نه قتلی او ظاهر خبره د واده نه مخکې یو شانتي حالت چې کله واده وشي نو بیا د زنانم زمیدارانی زیات شي او د نارینم زمیدارانی زیات شي نو په دغه صورت کې هغه زوړ حالت نه وي چې کله بغیر شادي نه وي
بغیر واده نه وي. نو بیا په دغه کې چې کوم دی هغه ښځه چې کوم دی هغه بیا خپل هغه مطالبه کې او دغه شانتي هغه نارینه چې کوم دی هغه مطالبه بیان شي پوره کول. نو بیا څه وشي هغه حالت دې حد تلل شي چې بیا خبره طلاق تلل شي. نو الله رب چې سګینو پاغي کې زمونږ اساس خپل خیر به ظاهر موږ ته پاغي کې نقصان پر نظر راشي لیکن حقیقت یې هغه زمونږ اساس حق کې فیصله موږ له پکار دا چې د الله رب عزت پر رضا باندې راضي شو. ځکه چې الله رب عزت کوم فیصله کوي اگر چې بظاهر موږ ته فیصله صحیح پر نظر نه راځي لیکن هغه په حقیقت کې هغه زمونږ اساس تاسو لپاره بهتر وي. ځکه چې کوم رب موږ تاسو پیدا کړیو د یو نطفه نه پیدا کړیو او بیا دومره غټ جسامت الله کړل دې حتی راو رسولو نو مخکې چې کوم دی هغه الله رب عزت د رزق وعده مغه کړل او د هر قسم لا چې کوم فیصله دي هغه الله رب عزت بلاس کې دي او الله رب عزت بهترین فیصله کوونکی دي. العیاذ بالله الله رب عزت ګورې زموږ اساس سره ظلم نه کوي. کچري موږ د الله رب عزت فیصله باندې ځان راضي کو او په هغه باندې چې کوم دی شکر ادا کو نو یقیني طور پر الله رب عزت فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. کچری تاسو زما شکر ادا کوئ زما په نعمتونو نو زه به مزید اضافه کوم په تاسو باندې بیا د نعمتونو دروازې کولاو کوم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کچری زمانہ شکر کوي ظاهر خبر دا چې کوم د الله رب فیصله راشي په هغه باندې موږ چې ناصبری کو ناشکری کو بیا الله رب فرمایي چې بیا زما عذاب ډیر سخت دی. نو په کار دا چې موږ خپل ځان چې کوم خپل سر نه بوج کوسکو اذان الله رب عزت ته حواله کو او کچری موږ الله رب عزت ځان حواله کو چې الله موږ ستاسو په حواله الا تاسو پیدا کړل زما په حق چې تاسو فیصله کې هغه ما تقبل الله هغه بهترین فیصله ده. نو ان شاء الله تعالی زموږ ژوندۍ چې کوم دغه په سکون ژوندۍ وي د هر قسم له ټینشن د هر قسم له ډیپریشن د هر قسم له غم د دې چې کوم واحد علاج هغه دغه دی. بهر حال رازو دی وظیفه طرف ته ورسره دا وظیفه چې کوم د دې سره چې کوم دا خبرې ما وګړي د خپل په ژوندۍ کې اپناوږي کچري دا نه اپناوي کچري ډېری وظیفې کوي نو یاد وساتئ الله رب العزت ګوره په قران مجید کې فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. الله رب العزت د هغه قوم د هغه خلکو زندگی نه بدلی حالت نه بدلی چې درسو پورې هغه ځان په خپل بدلږي. په کار دار چې منګه چې الله رب چې کوم تعلیمات دي هغه مخې تکیو دغه مطابق زندگی تیر کو او ورسره سره چې کوم دي د الله رب ذکر د الله رب فرمانبرداري هغه کول ول جوړ شو. کچري منګه د الله رب نافرمانی کو الله رب چې کوم فرایض دي منظور دي روزي زکات حج داغین علاوه چې څومره د الله رب حکمونه دي هغه کچري پوره کو نو بیا موږ ته ډیپریشن نشي کېده ځکه چې موږ مطمئن او کچري موږ د الله رب حکمونه چې کوم دي هغه نه پوره کو منظور نه کوم روزي نه نسو نافرمانی کو د الله رب العزت په ګناہوں کې مبتلا نو ګر یاد وساته په ګناہوں کې سکون نشته بے سکون دا بے چینی دا ډیپریشن دی غم دی. او د هغې نه علاوه چې د حقوق العباد دي د انسانانو حقوق دي د مور پلار د بال بچو دغه چاته د رشتہ دارانو د پړوسیانو چا سره سوا سره دغه چې انسانان دغه حقوق ادا کول ور ټوټه کچري تداوي چې زبر بلچا حق دباو کوم بلچا ته تکلیف ورکوم ماته به سکون ملاوي شي دا ستا صرف خام خیالي ده. لہذا کچري ته حقوق الله او حقوق العباد ادا کوي نو ان شاء الله تعالی ستا په ژوندۍ کې به سکون وي. او کچري په دوړو کې یعنی حقوق الله او حقوق العباد کې په دوړو کې کچري کمی کوتاهي کوي نو په دې حواله سره غور او فکر وکړه کچري پتا کې دا کمی خپل دا کمی چې کوم دا ختمه کا او په دې حواله سره د الله رب چې کوم حکم دی دغه مطابق د الله او د الله رب چې کوم بندگان دي دغه حقوق ادا کول ولا جوړ شي ان شاء الله تعالی د هر قسم له ډیپریشن نه د چې کوم اسانه طریقه غوړه ته خورا رازو وظیفه طرف ته یقیني طور پر بشمار وظایف دي لیکن یا حفیظو دا په هر روز کې چې کوم د کم از کم چې کوم د تاسو دا سل پیری وای یا حفیظو یعنی منګه د الله رب عزت په حفاظت کې ځان ورکو دا د الله رب عزت صفات نوم دي نو دا چې کوم د پروس کې دا وظیفه دا کم سے کم چې کوم د سل پیری کوي دا شانتي یا سلام د الله رب عزت صفات نوم دي سلامتی والا نو د الله رب عزت چې کوم حفاظت ته د الله سلامتی کې منګه تاسو راځو نو یا حفیظو سل پیری اور یا سلامو 99 پیری دا بوي او د هغې نه علاوه د سورۃ الم نشرح چې کوم تلاوت دام کوي درې ځله پورس کې د دې تلاوت کوي خپل پسینه باندې دم کوي الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب دا بدرې ځله وي د هغې نه علاوه یو سورۃ چې هغه ته سورۃ الضحى ویل کېږي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی بند شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات پریشان و چې وحی ولې بند شو او چې کوم مخالفین او کفار او غوبم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کوم د تانی ورګول چې کوم د العیاذ بالله چې کوم شیطان باتا تا
جن به چې کوم دي تاسو ته چې کوم کلام خو هغه چې کوم د سن ناراضه شوی دی العیاذ بالله. نو په دغه ټیم کې نبی علیه الصلاۃ والسلام انتهایی پریشانو، انتهایی ډیپریشن کیو. نو بیا د هغې نه بعد الله رب سورۃ الضحی نازل کو. نو په کار دا ده چې د سورۃ الضحی تلاوت موږ تاسو کو زګه چې په دې سورۃ کې بیا الله رب چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام له تسلی ورکړله داغه چې کوم هغه غم او هغه ډیپریشن هغه د دې سورۃ په ذریعہ باندې چې کوم دی الله رب بیا لري کړو. نو په کار دا ده چې موږ مایوس شو او زمونږ په ژوندۍ کې نا امیدي راشي او موږ د دنیا نه بالکل نا امید شو. نو بیا په کار دارا چې په دې حالت کې موږ دا چې کوم کارونه د عمل تاسو ما خو ور سره سره چې کوم دي د سورۃ الضحی تلاوت چې کوم دي د دې تاسو اهتمام شروع کړئ ان شاء الله تعالی. د دې په برکت سره الله رب العزت چې کوم دي هغه بسګي د هر قسم لا آفات او بلیاتونه او د هغې نه علاوه چې څومره مصیبتونه دي، ټینشن دي، ډیپریشن دي، غمونه دي، د دې نه به چې کوم دي الله رب العزت موږ تاسو ته چې کوم دي نجات راکړي. نو بهرحال دا چې کوم کارونه دي چې کوم اعمال ما تاسو خو ور سره سره چې کوم دي د دې سره دا وظایف دي د قرآن مجید د دو سورتونو دي سورۃ الضحی او سورۃ الم نشرح. دا دو سورتونه چې کوم دي په اوس کې چې کوم دي درې ځله او دا خپل په سینه باندې دم کول دا غي نه علاوه یا سلام 99 پیری او یا حفیظو دا سل پیری او د هغې نه علاوه یو دعا ده کدا دعا یاد ولې شي دا بهترینه دعا ده د ډیپریشن لپاره د غم لپاره. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال. په دې کې د هر قسم لا د ټینشنونو د هر قسم له چې کوم دی د قرض نه یا دغه شانتي هر قسم له څومره ټینشني د هغې نه د حفاظت لپاره په دې کې دعا غوښتل شوې ده. د مسنون دعا ده نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ تاسو ته ښودلې ده. بیا د دعا وایم اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال. د دې دعا اهتمام د سرم کوي په هر مانځه بس دا دعا وای ان شاء الله تعالی. د الله رب دا امید دی چې په دې ویډیو کې ما څومره خبرې کړلې د دې تاسو اهتمام وکړئ ان شاء الله تعالی. تاسو په ګارانټي سره ما چې هر قسم لا ټینشنونه، هر قسم له ډیپریشنونه او هر قسم له چې کوم دي غمونو د دین په الله حافظ موږ تاسو حفاظت کی. الله حافظ دعا ده چې الله حافظ موږ تاسو له هر قسم له ټینشن او ډیپریشنونه، هر قسم له غمونو موږ تاسو حفاظت وکړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.